دوستانو بیا هم په خیر هستئ. وروسته تر غلطان بابا تر زیارت وروسته راغلی یو د چا زیارت ته؟ د سید ابو عبدالله مختار زیارت دی. سید مختار په نامه مشهوره دی. مختار رحمه الله زیارت دی دوستانو، چې دا هم د هرات ولایت په یوه کونج کې پروت یو یوه لوړه غونډۍ ده دوستانو. دې طرف ته ټوله د هرات ښار لاندې تر معلومیږي. نو ورځو هلته به هم حمید خان د دې زیارت اړوند د دې اولیاو اړوند به ټوله معلومات راکړي دوستانو. تاسې به مو ملتیا کوئ. موږ هم ستړي سوي ځکه د لرې ځایه څخه راپورته سولو. راځه ورځو به راځه مهرباني. دغه ځینې جي په ځینې دغه کې جي حساب خو ډېر دی، نو ځینې دغه په خاطر بارانه و د دا په خاطر سره خرابې سوي جي. دا اول سر دغه ځینې چې وې 180 دانې وې، او اوس نو یو څه سره خرابې سوي جي، یو څه پاتې جي. نو بیا هم تقریبا اوس هم په هغه فلحال کې 104 دانې ځینې جوړې جي چې دا موږ ته پر روان یو ای ورخیجو. زیارتو اوس مثلا د خواجه ابلا صاحب زیارت ته ډېره توجه سوې وه. مثلا غلطان بابا زیارت ته بیا توجه نه ده سوې، همداسې دغه د مختار رحمه الله زیارت ته هم توجه نه ده سوې. ولې وجه څه شي ده؟ دا زیارتونه چې جي په هرات کې خو هرات خو چې دی خاک اولیا دی، زیارتونه ډېر جي په هر کوڅه په هره جاده په هره منطقه کې شاوخوا زیارتونه ډېر دي. نو دوی هم دونه رسیدګي نه ورته کوي. یو غټ غټ زیارتونه مشهوره زیارتونه چې جي غوا دې ته رسیدګي کېږي. دا به نوم خلک ډېر په زحمت ورته ځي راپورته کېږي. بلې وکیل ته روزانه کسان راځي، سیاسري راځي، غوا د خپل ټاکلي ورځې لري، نارینه راځي، شاوخوا پر دا غونډیانو میلې کوي. ماشاءالله دوستانو تاسو وینئ دې طرف ته څونه ښایستې غونډیانې دي. دا خو نو اوس د ژمي موسم دی، په دوبي کې دا منطقې یو څه سره شنې سي، ملا خلک شاوخوا کښېني. ځینې ډېرې چې موږ هم سره ستړي کړلو، دوستان به وایي چې دوی څنګه سه بنده کېږي. تقریبا موږ دا د درسل ډېرې ځینې پاس کړلې، دغه یو څو دانې پاته دي. داسې دوستان دا ځینې تاسو وینئ مخکې د روغه لانجې پورې وې، هغه د ډېرې بارانه او سیلابو له وجې خرابې سوي دي چې په دا شیلو کې اوبه راځي. او دا خو نو ګرده د هرات ولایت ښار دی. دا ګرده د هرات ولایت ښار دی. به یوه کې دغه مخامخ دغه ګمرک دی د هرات، هغه منارونه چې بله دا ګرده ښار دی د هرات، تاسې لیدای سئ. دلته خلک د تفریح دپاره هم راځي؟ بلې وکیل د تفریح دپاره راځي، دلته د عبادت دپاره راځي. دا خو نو خپله د مختار رحمه الله ارامګاه سو ارامګاه جې خواته ده، دلته دغه ځایونه جي اتاقونه جي موږ تاسې پرې ووینو. دغه د ده اتاق به و چې ده به د لې عبادت پشکې کوئ، نو چې دی وفات سو د لې ښخ کوي. دغه د ده اتاق و، دغه د ده د عبادت ځای و. ځینې دوستانو ته هغه سوال خلقېږي چې معنا دی ولې دونه لوړ ښخ کړی دی، دغه ځینې ورکړي دي په دې خاطر چې دی به د لې و، ده به هلته به لاندې یو شي ته به تاسو نور عبادت و ژوند بېګرده د لې کوئ. د الله پاک سره چې عبادت کوي په دغه اتاق کې په دغه غار کې اوس خو نو دا ځای تړلی دی. په دې خاطر که تاسې په کامره کې ووینئ داسې تاریخي ځای دی، د غره په لمنه کې جوړ شوی دی، خالي دا دروازه لري. دا ځای و د عبادت به پشکې کوئ، دغه د عبادت ځای و. کم نور اولیاګانو دی چې به راغله هغه به د ناستې و، د عبادت ځای و، د ذکر ځای به و. اوس هم د جمعې په شپه کسان راځي دلته در سره پر عبادت کوي، ذکر کوي، حلقه کوي. واقعیت هم دوستانو کله چې د اولیاو پیرانو نیکو اشخاصو هغه تاریخ وپوښتې، دوی تر ډېره حده ترک دنیا یعنی مثلا د دنیا د هر کار څخه یې لاس اخیستی، فقط او فقط ځان ته یو داسې ځای غوره کړي چې هغه د خلکو څخه لیري، د اشخاصو څخه لیري، د ښاره څخه لیري، بس یو دی پوهېږي، هغه رب یې پوهېږي او خپل رب ته ټول وخت ذکر کوي، د الله تعالی اذکار بیانوي. او د دې څخه موږ ته دا معلومیږي چې دا واقعیت هم د الله پاک نږدې دوستان دي. او موږ چې کله راځو زیارت ته په دې فلمه به راځو دوستانو چې دغه د خدای تعالی دوستان به رب ته چیپې کوو چې یا رب العالمین دغه ستا د دوست په خاطر زما دغه ستونزه او مشکل را حل کړي. خو اما دغه زیارت ته یا مثلا یو بل ډول دوستانو چې ونه وایو ښه دي
زیارت ته به په دې بهانه راځو چې دوستانو فقط او فقط په دغه د الله تعالی دوستان ورب تشریف کوو چې یا رب العالمین زموږ دغه ستونزې دغه ستا د دوست په خاطر راته حل که یا مثلا دغه مراد ته مې ورسوه یا مثلا دغسې هغه څه بل څه راځه ورځو به ولې نه دا د دې اتاقونه دي ځایونه دي چې دا کسانو اوس جوړ کړي چې دا یې د اشپزۍ ځای دی په حساب ناستې ځای دی مرته دننه به مرتلای سو که ورځو دغه دی دغه اتاقونه دي چې کسان راځي دلته پټ کې هم عبادت کوي دلته دا یو څه شان پراته دي دلته ملنګ شته خپل کې عبادت کوي ډوډۍ شی سره وکړي در سره پرې دلته عبادت کوي دا یو اتاق دی قرآن شریفونو کتابونه څه بل اتاق یو اخو اصلي اتاق هغه یو د سید مختار هغه نور دا اتاقونه بیا په مرور د زمان جوړ شوي دي د خلکو دپاره چې دغه امکاناتو څخه استفاده وکړي تاسې وینئ چې لوښي جیشان دي کسان د بازاره سره راځي ځان سره شی راوړي د لوی پوخ کړي والا دا امکانات په دې ورته ایښي چې خلکو ورته مهیا کړي دي د دوستانو په دا کلیو دې ځای کې خو نو د یخي د دې څخه استفاده نه کړي بیا دغه ډبې په د ګونیانو کې پوښلي او ښه یخي اوبه ښه یخي بسم الله دا خپله چاودیشه ده چې د لې اور بل کېږي اوس ګی سیسټم هم شته دا جیګونه دي چې د لې اور به ورته بلوي چای به پر پخول یا به ډوډۍ ځان د پشکوله هغه زموږ څه په اصطلاح باندې کټه و شوروا به پخوله به دې وکړي غار کی دریای عشقیم گلشن بویای عشقیم من چنین سرمست یاریم من به عشقی ناتمام دا دوستان راځي دلته شعرونه یې لیکلي دي یادګارونه یې لیکلي دي هر یو تاسې وینئ شاوخوا د دې عبادت کوي دا د بل اتاق دی هغه هم دغسې اتاق دی ځای دی دا د اشپزي په حساب چې اور بلوي دغه د اشپزي ځای دی هغه هم ځای دی تاسې دوستان یې داسې دا تخت دی چې بیا په دوبي کې مثال د باندې دی کښېني چې د موسم د جوال ورته پورته کړی دی چې د باد مخنیوي په خاطر دلته چې دوی به ناست په دا دوستان مرته سپر وخیجو دا دلته چې کښېني د دغه ځای څه د ګرد هرات ښار لیدنه هم کولی سي منظره هم کولی سي خپل هغه بانډار ذکر عبادت هم سره کولی سي و دا منطقه شنه یې شاوخوا اوس خو نو د ژمي موسم دی تاسې راغلي یاست دا خو نو په مرور د زمان دغه دارالعلوم یې ورته جوړ کوي دغه دی دلته کم کسان راځي دلته درس وایي تعلیم کوي او دا کوي په دې خاطر نو خو نو دا شاوخوا د هرات منطقه ده تاسې خپله لیدلی سئ ګرد غرونه چې و دغه رود دی هغه قبرستاني ده بل قبرستاني ده هغه کلی دی د مهاجرینو کلی دي چې راغلي دلته مهاجر شوي دي دولت ځمکې ورکړي دي دوی ځانو د کورونه جوړ کړي دي پشکې و هغه هم د هرات شورمان دي هغو شورمان ټول دا مهاجر دي بلې وکړي او دلته به زیات د بادغیس ولایت څخه مهاجر بلې وکړي د بادغیس څخه د فراه څخه دلته چې مهاجر راشي نو بیا دولت خپلې مځکې ورته ټاکلي چې مځکې ورکوي دوی ځان د کورونه پکې جوړ او دا منطقه په دې ښه ده چې د لې ریګ شته سیمنټ شته معنا دونه مصارف دوی ته نه راځي په کمه هزینه باندې کور ورته سمیږي یو اتاق یو شی ورته برابرېږي یو سرپناه ورته جوړېږي دغسې د زیارت خو نه هخوا ده دوی مرته به زیارت ته غواړي بلې وکړي پر دغه لار چې زه عمر وکړي بهتره نه ده اصلي لارې هغه لاره ده بلې وکړي دغه نور قبرونه دي چې په مرور د زمان خلک چې به دلې وفاتېدله بلا به یې راپورته کوله دلته نو ځینې کسانو ته دغه سوال خلک سي چې مثال دی په دا غره کې ولې عبادت کوي دغه په هغه تېر وختو کې خو نو د عباداتو دا شان نه پرېږدوله یا د شورویانو وختو یا د هغه در مخه د انګریزانو وختو نو په هغه وخت کې به دوی راتلله معنا په پټه به په دغه غارو کې دوی عبادت کوي کم وخت داسې دغه چیر سوي دي خلک وایي روایتي چې وایي دلته به غوا دې پسې راغله وبې کتل په دا غارو کې په غار کې به تکه توره تاریکه او بل به هېڅ شی نه معلومېدل مګر دوی به ناست و خپل عبادت به کوي السلام علیکم یا اهل القبور دغه چې دی د سید مختار هغه زیارت دی چې دوستان ورته راځي دعاوې ورته کوي هخوا ته ودرېږه که جې خوا ته
دغه غټیان که تاسې وینئ په کامره کې وینئ دا دوستان چې ورته رانږدې کړي دا ځینې کسان پر لاسو باندې چې دانې یا پر مخ پر غاړه پر بدن دلته خپل جلا خاوره لري اوبه لري دا غټیان جوړ کړي دلته یې کښېږدي په کوم وخت کې چې دا غټیان وچ سي هغه دانې وشیان چې پر لاس یا پر بدن یې هغه وچېږي فایده یې ورسره کړې ده و ډېرو کسانو فایده ورسره کړې دغه شیان تاسې وینئ دا خو نو په موسم په زمان کې بیرته ټولېږي دا خو اوس تازه چې که تاسې ووینئ دا بیا بیرته ټولېږي بیا بیرته بیا دوباره جوړېږي شاوخوا یې ږدول کېږي دلته کم کسان راځي خپل زیارت کوي عبادت کوي نو داسې لاره شته جې خواته تاسو که دا غونډیانې داسې ووینئ دلته ګرته دوستان راځي هلته ناست دي که تاسې وینئ لکه تخ رقم دي دا ځایو باندې ها خواته دې خواته شاوخوا ګرده کښېنې سره ولاړو هاخوا ته ولاړ کرامات نه وای بیا خلکو مثلا یو به دغه څه کړي وای دوم درېیم څلورم پنځم شپږم کس شپږ کسه به ورته راغلي وای خو همدا چې اوس دونه کسان ورته راځي نو حتما بیا یو فایده ورسره کړې وي دوستان دا چې اوس هم خلک ورسره روان دي حاجي صاحب خدای دې راوله په خیر یې جوړ روغ ښه 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 نوشي جان دا زیاخته مخته به ورستو زیارت خو مو دا دې وکړئ هلته به مسجد پې وګورو دا یې مسجد دی چې د دې کسان راځي ورته و د دې دغه قبرونه دي تاسې په تصویر کې وینئ دوستانو د دا قبرو همدار یو چې تاریخ وویني 100 کاله 80 کاله 200 کاله 1.5 کاله تاریخ دی دغه خو دې دغه زیارت مسجد دی چې د دې کم کسان چې راسي اوس خو نو دنیا پرمختګ وکړي ځایونه سره غټ سوي چې سره پخوا خو یو اتاک اوس هلته اتاکونه شته چې کسان ډېر سي نیمه یې دلته ناست دي نیمه یې هلته ناست دي د شپې د سرپناه په خاطر د باد د شي څه دا ځای پناه یې دلې ناست دي خپل ذکر کوي عبادت کوي ورته شاوخوا دا ځای په کامره کې سره لیدای شي پخوا جوړ دي و پخوا جوړ دي خالي اوس ما څه تغیرات پکې راوړي دي ګچ کړي دي څه تغیرات دي پکې راوړي نور جوړ د پخوا جوړ دي دا ځای اوسنۍ جوړ نه دي